سلامونه ستړي مشه د باران پلس د یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو کتونکو تمه ده چې روغ جوړ به د صحت او عافیت جامع ومرتنه وي درنو کتونکو اوس بیا نصر احمد روان حاضر شوم چې تاسو ته له لغمان راپور درکم په یاد راپور کې مو درته د لغمان اړوند د محترلام ښار سراج بڼ انتخاب کړی که چیرته مو خپرونه سره تر پایه تعقیب کړه نو د یاد بڼ په اړه ډېر معلومات ترلاسه کوئ او همدارنګه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه مو لایک کړئ دا د اریانا خاورا دا د خراسان وطن دا افغانستان وطن درنو کتونکو د سراج بڼ هرې خواته شنې ونې او شنه بوټي لیدل کېږي دلته ډېری ځوانان د درسونو لپاره راځي خپل درسونه وایي او ځینې ځوانان بیا د ورزش لپاره راځي دا چې دا یاد بڼ د چا په وخت کې جوړ شوی و څومره وخت کېږي چې دا په لغمان کې ده او دې ته نور ورته معلومات به موږ درته په کلیپ کې درکو تاسو زموږ کلیپ تر پایه وګورئ او زموږ ویډیو تر پایه تعقیب کړئ د سراج بڼ د امیر حبیب الله خان لخوا د دغه ولایت په مرکز محترلام کې په 55 جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی علامه محمود طرزي په سراج الاخبار افغانیه کې د امیر حبیب الله خان لخوا د دغه بڼ د ودانولو ذکر او یادونه کړې ده او ویلي دي چې امیر حبیب الله خان دغه بڼ د جوړېدو سره ځانګړې مینه درلودله په دغه بڼ کې یوه کلا هم وه امیر حبیب الله خان یو ښایسته ماڼۍ او یو ښایسته جومات پکې جوړ کړی و د دغه لوی بڼ شاوخوا مستحکم دیوالونه وه لویدیځه دروازه یې د نغاره خانې په نامه یادېدله د بڼ کلا 4 محافظتي برجونه درلودل چې د اړتیا په وخت کې د دښمنانو د دفاع لپاره جوړ شوي وو د بڼ شاوخوا د خرما ونې کرل شوې وې په دغه بڼ کې ډول ډول میوهدارې ونې لکه نارنج لیمو مالټې او ترنج موجود وو په بڼ کې د ښایسته ګلانو او فوارو لپاره هم ځایونه جوړ شوي وو چې دغه بڼ ته یې ځانګړې ښکلا ورکړې وه دغه بڼ او کلا د جګړو په اړو دړو کې ډیر زیانمن شو وروسته د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت کې د امیر حبیب الله خان استوګنځي یا ماڼۍ نه د خوندي په توګه ګټه اخیستل کېدله دغه بڼ وروسته د افغانستان د 13 کلونو په جګړو کې نور هم له منځه ولاړ خو د افغانستان اوسنی حکومت پکې یو میلمستون ودان کړی دی درنو کتونکو تاسو له موږ سره پاتې شئ موږ به د لغمان له اوسېدونکو سره د یاد بڼ په اړه غږیږو درنو کتونکو دلته مې تر څنګ د لغمان له اوسېدونکي ولاړ ده زه سره هم خبرې کوو له ده وپوښتو چې دغه ډول باغونه څومره مهمه وي په ولایت کې په هیواد کې د دې شتون څومره مهمه وي سلام ستړی مه شئ مننه ژوندی اوسئ ښه راغلاست تاسې ټولو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوښه خوشحاله به یاستئ لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دغه باغونه او همداشان ښېرازې سیمې زموږ ملي شتمنۍ دی او په لومړي قدم کې زموږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې دا باید صفا وساتو سوتری وساتو تر څو هیوادوال دلته راشي په خلاصه فضا کې د تعلیم څخه برخمن شي درس پکې وایي او همداشان د تعلیم باوجود دلته دوی مختلف قسمه ورزشونه ترسره کړي او چې د دوی صحت لپاره هم ضمانت کوي ورور جان دلته ډېری ځوانان راځي د ورزش لپاره د تفریح لپاره د ځوانانو لپاره څه کول پکار دی چې هغوی باید دغه باغ څنګه وساتي په ټوله کې هر ځوان هر فرد هر وګړی دا مسؤلیت لري چې دغه باغ د خپل کور پر شکل وګڼي ځکه دا ملي شتمنۍ دی د ټول د لغمان خلکو د ټول هیواد خلک دلته حق لري او چې دغه حق دوی باید په صحیح شکل سره ادا کړي ځکه موږ وایو چې نظافت د ایمان یوه برخه ده د کور باوجود باید موږ همدغه ملي ځایونو ته که هغه پارکونه دي که هغه باغونه دي که هغه پوهنتونونه دي که هغه مکاتب دي دوی ته باید جدي پاملرنه وشي په خاص توګه ځوانان ځکه چې ځوان نسل دی ځوانان دي چې په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري همدغه ځوانانو ته د هېواد سترګې په لار دی او نو دوی تر ډېره حده پورې مسؤلیت لري د باغ په ساتلو کې همداشان د نورو هغه نیشنل انټرسټ او ملي شتمنیو چې مونږ یې لرو پر دې کې ځوانان ډېر مسؤل دي چې ویې ساتي ډېره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړې ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړ مننه نړۍ مننه خیر درنو کتونکو د ورور خبرې مو اورېدې واقعیت ښې خبرې وکولې او ځوانانو ته پیغام ورکړل تاسو زموږ خبرونه تر پای تعقیب کړئ له موږ سره پاتې شئ افغانستان وطن دا د اریانا خاورا دا د خراسان وطن دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن
دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا د افغانانو کور دا د غیرتیانو کور نټټاوي سر چاته دا د باتورانو کور دا د افغانانو کور دا د غیرتیانو کور نټټاوي سر چاته دا د باتورانو کور نټټاوي سر چاته دا د باتورانو. درنو کتونکو دلته بل د کاکا سره وغږیږو له د پوښتو چې دغه غونډې نور باغونه د تورته نور باغونه د هغه شتون په ولایت کې څومره مهم وي په یو هیواد کې څومره مهم وي. سلام کاکا ستړی مشه. السلام علیکم ورحمت الله. ډیره مننه کاکا راځنو له هر څه مخکې زموږ کتونکو ته د ځان په اړه معلومات ورکړه. زه د اصلي د ګلکارۍ نه یم اوسېدونکی اوس د ګومین کې اوسېږم. ډیره ښه ده کاکا راځنو لږ را سره وغږیږه چې دغه تورته نور باغونه باید د هغه څنګه وساتل شي د هغه شتون په یو ولایت کې څومره مهم وي په یو هیواد کې څومره مهم وي. نو انشاءالله دا باغونه ډېر ښه باغ دی د قلعه سرات ډېر ښه باغ دی سبایي چې ځي د خلکو د درسو ته ځي خپل تعلیم ته ځي بعد د هغې نه مازدیګري راځي دلته د لوبه کوي نو د ماشومانو ته هم داسې ویل کېږي چې دې ته لږ عادت وښیي چې دا پلاستیک مالستیک د باغو کې په دغه کې وانه شي د چمن کې صفایي ښه شی ده پوه شي صفایي ښه شي دا صفداني کې واچي. بالکل ډېری ځوانان لیدل کېږي دلته کرکټ کې لوبې کې تفریح کوي د هغوی لپاره څه کول پکار دي کاکا؟ نو هغوی دپاره همدغه ویل کېدل چې دا د چمن دپاره د صفایي که نه چې خوراک وکړي بس هر څه پلاستیک ملاستیک دا یو کناره ځای کې واچي نو د دې نه ډېر ښه بهترین چمن نشته. بالکل ډیره مننه کاکا. ډېر مننه. درنو کتونکو د کاکا خبرې مو اورېدلې دلته به موږ له نورو اوسېدونکو سره هم غږیږو تاسو له موږ سره تر پایه پاتې شئ. دا افغانستان وطن دا درنو کتونکو دلته مې تر څنګ بل ځوان ولاړ دی دلته سره به وغږیږو. سلام ستړی مه شئ. مننه خیر سئ. ډیره مننه. راځه لومړی وکړې درته ځان معرفي کړه. نوم مې سید مدثر دی د لغمان ولایت د شیخان کلي اوسېدونکی یم. ډیره ښه ده مدثر جان څومره مهمه وي د دغه ډول باغ شتون په ولایت کې؟ دا ډیره مهمه وي په دې کې خلک کولی شي چې لوبې هم وکړي او بله تر څنګ مهمه خبره دا ده چې د خپله مطالعې لپاره ډېر مهمه ځای دی د دې لپاره چې فضا یې ډېره ښه ده او دلته چې خلک راځي دا ګندګي مندګي باید دلته واچوي څه چې خوري باید هغه په یو مناسب ځای کې واچوي د دې لپاره چې دا ځای چټایېږي بیا فکراً سړی خرابېږي پکې په دې لپاره مهمه ده چې دا ګندګي په مناسب ځای کې واچوي. بالکل د ځوانانو لپاره څه کول پکار دي؟ د ځوانانو لپاره دلته دا پکار ده چې دا په بوټو باندې ټول لوی او مهمه ونډه باید په دې باغ کې ځوانان خپل رول ولوبوي په دې کې باید دا بوټي شیان خراب نه کړي دلته چې راځي باید نور ماشومان چې دلته دا بوټي شیان خرابوي باید مشرانو باندې غږ وکړي ځوانانو باندې غږ وکړي چې دلته دا بوټي شیان مه خرابوه د دې لپاره چې دا د مطالعې او مخکې مې تاسو ته ویل چې د مطالعې لپاره دا ډېر مهمه ځای ده د دې لپاره چې دلته لوبې هم کېږي باید دا ماشومان چې دا شیان خرابوي باید ځوانان یې منع کړي. ډېره مننه. خیر سه مننه کور ودان ژوندی اوسئ. میرویس مسکن دا د احمد خان وطن دا افغانستان وطن. درنو کتونکو دا و د سراج بند په اړه معلومات چې ما نصر احمد روان در وړاندې کړل. که غواړئ چې زموږ راتلونکي خپرونې تعقیب کړئ له خپرونې مو خوند واخلئ نو زموږ فیسبوک پاڼه لایک او یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ. افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا د اریانا خاورا دا د خراسان وطن